راشي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه د تیرې دانې د انصاف او عدالت لاسونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو عالی اخلاقو څښتن و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حیاناک انسان و. هر ښه اخلاق هغه په نبی علیه السلام کې په طریق اولا او په ډیر ښایسته طریقه باندې و. دې د وجې نه خیر هم نه راځي که چېرته مونږ کې صحیح معنو باندې حیا راشي انشاءالله نو د حیا په وجه به الله تعالی مونږ له ډېر خیرونه راکړي. د رمضان د روجو نه پس تر ټولو غوره میاشت د روجو دپاره دا د محرم میاشت ده. د لباس د لحاظ نه بل کم د ده نه اوچت و، مطلب چې څومره ښه لباس به و هغه به یې اغوسته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زما خوږو عزتمندو علماء کرام ورونو دا دونه ښایسته مجلس چې هغه شاعر وایي وما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدا. وایي موږ خپل مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم په ذکر کولو ښایسته کو. موږ د رسول الله نوم په خپلو خبرو ښایسته نه کو، موږ د هغه د نوم په وجه خپل مجلس ښایسته کو. زموږ د اورېدونکي ورونه او خویندې او د ټول مسلمانان چې موږ ویني یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکر چې دی او د سیرت د ذکر دا یو قسم له عبادت دی او په دې کې ډېر اجر او ډېر ثواب دی چې څونه د رسول الله ذکر کېږي او څونه انسان اوري او څونه ورته غوږ دي دا ډېره غټه د خیر خبره ده او د برکت او د عزت خبره ده. زما ورونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې علماء وفرمایل وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، د ټول عالم د پاره رحمت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو د پاره، نارینهو د پاره، د ماشومانو د پاره، بوډاګانو د پاره، علماو د پاره، عوامو د ټولو د پاره و. خو چې موږ نن سبا په خپله معاشره کې سوچ کوو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک داسې ګڼي چې بس دا د مولیانو کار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره به هغه عمل کوي. حالانکې زما ورونو د قیامت په ورځ چې څنګه عالم نه به الله تپوس کوي دقه شانتې الله رب العالمین به د عامو خلکو نه هم تپوس کوي، دقه شانت به الله تعالی د زنانو نه هم تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې چې کوم ژوند تیر کړی د الله رسول فرمایي که زه د الله نه وغواړم د احد چې څونه لوی غر دی که د چا د مدینې زیارت نه نصیب شي الله یې د ټول مدینې منورې دی د الله ټول راوستی کي او بوته یې تللی کي. د احد غر ډېر لوی غر دی، وایي که د الله نه وغواړم د احد غر به الله تعالی زما دپاره به د سونی کي او دا ټول به زه خرج کړم صرف د قرض دپاره او ضرورت دپاره پرې هر څه به ختم کړم، زه د الله په لاره کې به ورکړم. د دنیا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه نه وه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اخرت دپاره تیاری کو او د الله عبادت به کو او د الله د دین دعوت به کو د الله د دین دپاره به ټول وخت ځان وقف کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې حدیثو کې راځي چې 80 ورځې یا 2 کم 80 ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اور نه و بل شوی، د رزق به ډېره پراخي وه، اور نو څه به راتله د الله په لاره کې به ورکول، څه به کور کې ساتل نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د زیارت او د پیر د ورځې مستقله روژه نیوه. خو چې کله کله به نوره ورځ راغی کور کې به تپوس د بیبیانو نه وکړو چې څه شته، بیبیان به ویل څه نشته دی. د الله رسول وفرمایل فاکونو صائما، زه به روژه شم څه نشته دی، ایسته به روژه ونیوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولږې د لاسه په خپله خېټه پسې کاڼي تړلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر د مشقت، ډېر د تکلیف او ډېر د جدوجهد ژوند تیر کړی دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه د اخلاقو نمونه وه، چېرته غوسه شوی نه دی، چېرته قار موږ معمولي مسئلې قار وله راشي خپل بچي ووهو، خپل ملګری خفه کړو، خپل مزدور خفه کړو، ګاونډي خفه کړو، کنځلې وکړو، ولې یاره ټینشن دی، کار را باندې زیات دی او پریشانۍ راته ډېرې دي او غریبي مې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زموږ دپاره نمونه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا کم صفات د رسول الله ذکر کیږي الله نه دعا کو چې الله تعالی دا صفات مونږ کې راولي. زما ورونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غریبان به خوښول او دعا به کوله چې د غریبانو سره پاسمه، د غریبانو سره خوراک کول، د غلامانو سره به خوراک او د غریبانو سره به کېناستو، د ماشومانو سره به کېناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غریبانو به سلام اچو، مصافحه به کوله، د مزدور سره، د مسکین سره، د تور او د سپین او د مالدار غریب هیڅ فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه و.
او نن سبا داسې خلک دي چې مسکین دغه څوک ډوډۍ نه خوري نوکر ډریوري د ځان لرې کینی د خوراک هم د لرې کینی کرکه کې ځان سره نه کینی مزدور د ځان سره خوراک کې نه کینی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خواږه سنت و هغه په دې باندې فخر کاوه دا به خوښوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق و د هغې د وجې نه به خلک مسلمانۍ ده مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګاونډي و هغه یهودي و رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مخې ته به هر وخت کې ګند غورځاوه غني او ګند به غورځاوه د الله رسول ته دا پته وي دا څوک غورځوي ځان یې خاموش کا ځان به غلی کا دا ګند به درې کو ځان به غلی کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه به چې یا رسول الله دا څوک منافق دی دا څوک بېدینه دی چې موږ یې معلوم اوس داسې چل وکړو هغه یهودي بیمار شو مریض شو ډېر وخت تېر شو ګند به نه غورځاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی په دروازه باندې اواز یې وکړو هغه دننه په خولو کې ډوب پروت دی او بیمار دی او سخته تبې ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز واورېدو نو حیران شو دا څنګه زما خواله راغی چې د الله رسول خواله ورغی نو د هغې داسې اظهار یې وکړو چې الله دې ښه کړه الله دې شفا درکړي او ستا د بیمارۍ باندې زه خفه یم داسې اظهار یې وکړو نو هغه ویل د یاله د الله رسوله تا د چا ویل زه ناجوړه یم ویل ما ته هغه کار ویل کم کار به تا کاوه بس یکدم یې کلمه وویله او اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله او مسلمان شو او داسې ډېر زیات واقعات دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه به صبر کاو تحمل به کاو برداشت به کاو د هغې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چېرته خپل بیبیانو ته کنځلې نه دي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته خپل بیبیانو ته یې خپلو سپکې الفاظ نه دي استعمال کړي زما ورونو زموږ دپاره هم دغه محمد رسول الله وسلم نمونه دی چې موږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق خپل کړو هغه زموږ د ټولو دپاره نمونه ده او د هغې ژوند زموږ ټولو دپاره آینه ده الله رب العالمین د رسول الله په سیرت باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ د رسول الله صحیح امتیان جوړ کړي او د رسول الله په سنتو دې الله موږ پوه کړي او موږ له د الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې مولانا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او د هغه د احسان او د هغه تعامل په حواله باندې خبره وکړه چې په اسلام کې په شریعت کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د زنانه حقوق شته او د اطفالو او د کوچنیانو حقوق شته او بلکې د مسلمان او د غیر مسلمان حقوق شته د همسایه حقوق شته او د خپل والدینو حقوق شته او د مور پلار حقوق د مور پلار څخه علاوه د همسایګانو حقوق شته نو یقینا دغه اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی لکه څنګه چې آیات کریمه کې الله رب العالمین فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا دا اسلام یو مکمل ضابطه حیات ده او دا اسلام یو مکمل دین دی د انسانانو د زندگی د تیرېدو دپاره یو بهترین اصول دي او نن سبا چې دغه برای نام د حقوق انساني په حواله باندې کومې ادارې قایمې شوي دي یا د حقوق نسوه د زنانو د حقوق باره کې خبره کوي یا د اطفالو او د کوچنیانو د حقوق باره کې خبرې کوي دا نوي حقوق دوی د ځانه جوړ کړي دي او په دې باندې د دې څخه مخکې په اسلام کې د دې حقوق موجود دي او په ډېر بهترین انداز باندې موجود دي د رحمت په حواله باندې موجود دي او د احسان او د مرحمت په انداز باندې دا موجود دي نو یقینا که دا خلک دا نوي حقوق چې کم پیښوي چې وایي د بچانو دپاره څوک به ویي نه څوک به ټکوي نه څوک به هدایت نه ورته کوي څوک به غوسه نه ورته کوي د دې حقوق الله رب العالمین د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک زبان باندې د امت ته پیش کړي دي چې کم وخت تر 7 کالو پورې کوچنی وي نو هغه د کوچنیوالي په عمر باندې دي هغه د هغه وال ټکول دا خو جایز نه دي او د هغه څخه بعد تر 10 کلو پورې دغه هلک په لمانځه باندې امر کیږي په نیکو اعمالو په نیکو اخلاقو به امر کیږي او دا رقم که 10 کلو ته ورسېدی دی به پر لمانځه باندې او پر دغه لمانځه نه کولو باندې به زجر ورکول کیږي او د هغه څخه بعد به د ځای څخه لرې کیږي نو دا د اسلامي حقوق چې انسان و اطفالو ته او کوچنیانو ته ورکړي دي هغه موجود دي دارنګه زنانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق ورکړي دي او الله رب العالمین قرآن مجید کې ذکر کړي دي چې ستاسو مابین کې که څه اختلاف پیښ شو
نو تاسو دوی ته نصیحت وکړئ او یو ښه انداز باندې او که بیا هم هغه اختلاف زیات سو یا دې خبره نه منل نو بیا د ځای څخه جلاوالی ورسره وکړي او بیا که هغه نه و بیا به د یو فریق د کم د زنانه د طرفه څخه مردانه د طرفه څخه به یو څو صالحین راځي هغه به د دوی په مابین کې خبره کوي صلح به د صلح دپاره به کوشش کوي او بیا که هغه نه و بیا به طلاق وي او طلاق هم په یو وارې درې واره طلاقونه په یو وخت کې په شریعت کې نه دي راغلي ځکه چې دا یو موقع ورکوي و انسانانو ته چې د دې کورنۍ حالات خراب نشي او دا واړه او دا کوچنیان بې پلاره او بې موره پاته نشي او دوی د تربیت انتظام وي نو بیا هغه ته بیا موقع ورکول کیږي بیا د هغه څخه رجوع کیدای شي او یا د هغه د رجوع څخه بعد دوام واري که بیا طلاق ورکوي یا دوی په مابین کې څه خبره وه نو دا رقم په دې شریعت دا یو ډیر بهترین شریعت دی ان الدین عند الله الاسلام د الله په نیز پسندیده او بهترین دین چې دی هغه د اسلام دین دی او د اسلام دین دا یو مکمل ضابطه حیات دی او په دې کې ټول هغه حقوق د انسانانو او حقوق د کوچنیانو د لویانو حتی حقوق د حیواناتو دا ټول پکې ذکر شوي دي که موږ په دې باندې عمل وکړو و دې نورو وضعي قوانینو ته زموږ ضرورت نه پاتې کیږي او نه هغه د امت د حالاتو صحیح حل رایستی سي صحیح حل هغه دی چې الله رب العالمین د دې امت لپاره قرآن مجید را نازل کړی دی او د هغه سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او د هغه سیرت او د هغه زندگی موږ ته نمونه ګرځولې ده که موږ په دې باندې عمل وکړو نو بهترینه صحیح معاشره د جوړېدو امکانات شته الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د الله په کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړو. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. وګورونو یو حدیث ته بیانوم د حدیث مخ یو واقعیا د کتابونو د سیرت کې راغلی د تاریخ کې راغلی ده. سلیمان علیه السلام و یو په یو منطقه باندې روانو په خپل تخ باندې د هندوستان راته فلسطین ته نو د تخ لاندې په دې ځمکه کې یو سړی ولیده نو چې کله ولید د تخ دا کم طاقت او قوت شو نو هغه سړي په پټي کې یو کوله هغه ویل چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لقد اوتي آل داود ملكا عظیما. د داود علیه السلام خاندان ته الله تعالی ډېر لوی طاقت او قوت ورکړی دی. په همدغه وخت د سلیمان علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله چې سلیمان استان لاندې په دې ځمکه کې یو بنده یو ذکر وکړو چې دا ذکر ماته ستاره د بادشاهۍ او د طاقت او قوت د هر څه نه دا ذکر بهتر دی. سلیمان السلام خدای الله تعالی پیغمبر او پیغمبرانو خو دین سره امین هغه په هغه وخت حکم وکاو په هغه ځکه هغه خپل تخت کوز کو او هغه زمیندار راوغوت. زمیندار ایران شو هغه وخت ضرورت هم نو چې مران دغه ته ضرورت نو د هوایي اډې ته ایرپورټ نو هلته هغه کوز کو هغه زمیندار راوغوت چې تا یو څه الفاظ ویلي دي زما رب د و مسمان د پاسه هغه اوریدلی ډېر انتهایی خوښ شوي دي دغه الفاظ تاسو ویلي دي. نو زمیندار دا ویلي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا خو یو عام واقع والله علم اسرائیلی اثر دی صحیح دی یا نه دی صحیح خو لیکن د صحیح مسلم حدیث دی ستاسو په صحیح مسلم د قرآن شریف نه وروسته صحیح کتاب بخاری د بخاری مسلم دی هغه کې رسول الله فرمایي چې لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر خیر مما طلعت علیه الشمس. دا صحیح حدیث کې راغلی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا چې زه وایم چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا غوره دی ماته د هغه څه نه چې په هغې باندې نور راختلی دی. یعنې دا انور په دې ځمکه هم راخیږي دا څه ستوري چې بره په دې اسمان کې موږ وینو په دې ټولو باندې دا انور راخیږي او بیا دا واوره چې په دې ځمکه کې دا څه شي دي ظاهر کې دا دوکانونه او دا بازارونه او دا موږ په یو بل وژنو دا ځمکې او دا څیزونه دا نه الله خبر دی. بل دې ځمکې چې میز کې څه شی دي دې نه الله خبر دی. یعنې اوس دې ځمکې لاندې څه خزانې دي نه موږ نه خبر د نن 200 کاله مخکې یو نیم سل کاله 200 کاله مخکې دا کوم چې چینی د تیلو راختلي دي پخوانه دې څه خبر نه که خبره پخوا به دا ځینې نیولې اوس چې په دې ځمکه کې څه شی دي دې نه موږ نه خبر دی نه صرف څو خبر دی الله تعالی خبر دی. خو دغه ذات چې د ځمکې حیثیت ورته معلوم دی د دنیا مقام ورته معلوم دی هغه ذات د خپل پیغمبر په زبان باندې موږ ته ویلي دي چې دغه ذکر چې یو تر ته مختصر ذکر دی دا د دې ټول ځمکې نه غوره دی. د دې ټول ستوري چې دي او د ستورو کې څه شی دي او کوم نور کائنات دي او نور مخلوق دی د دې ټول نه دغه مختصر ذکر غوره دی. دا ځکه چې دې کې د الله تعالی لوی بیان شوی دی د الله تعالی شان بیان شوی دی او په دې باندې الله تعالی خوشحالېږي. الله دې زموږ وساتي ژبې د الله په ذکر باندې لمدې وساتي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
راشي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه د تیرې دانې د انصاف او عدالت لاسونه راشي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه د تیرې دانې د انصاف او عدالت لاسونه. نبی صلی الله علیه وسلم په خو اخلاقو کې او اعلی خویونو کې یو خوی هغه تواضع عاجزي او انکساري وه او دا د هغې په صحابو کې هم دغه ښه خوی او عاداتو او دا د مسلمان صفت هم دی. نو که تاسې د دې بعضې واقعیت بیان کړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تواضع او د عاجزۍ. نبی علیه الصلاة والسلام زندگی خو ټوله تواضع او عاجزي وه. بعضې واقعې داسې چې هغه لکه ډېر داسې نمونهي واقعې دي. تاسو زه به یو څه خبره په دې کوم. نبی علیه الصلاة والسلام د تواضع او د عاجزۍ یو ډېره لویه نمونه وه، سره د دې نه چې الله تعالی ده ته ډېر لوی مقام ورکړی، لیکن بیا هم د خپلو ملګرو سره چې ده کومه تواضع او عاجزي کوله یا د عام خلکو سره چې کوم د عاجزۍ او د تواضع نه د کار اخیسته، حتی د کشرانو سره چې کوم په تواضع او په عاجزۍ باندې د هغه برتاو، نو د هغې یو مثالي حیثیت دی. نبی علیه الصلاة والسلام په ناسته پاسته کې به د ملګرو سره دغسې یو ځای ناست و، د هغې سره به په ځمکه باندې کېناسته. عموما به حتی د دې یو شانوالي د وجې نه چې د ملګرو سره به د ده لباس او د ده ناسته پاسته دا یو ځای وه او یو شان به وه، اکثره به دی نه پیژندل کېده. د طائف د حوازن د دې ثقیف د قبیلې یو وفد د هغه ځای د یو هوښیار سړي په مشرۍ باندې راغی، هغې ته به صاحب الفراسه وایه د ډېرو هوښیاروالي د وجې نه چې هغه به سړی پیژانده د علایمو او د هغه د مخ د نشاناتو نه، او دا یې د دې دپاره رالېږلی او دې خلکو چې هغوی وپېژني چې دا پیغمبر په صحیح طریقه رښتیا پیغمبر دی او که څنګه، چې په یقیني طور باندې خپل ځان ته دا خبره معلومه کړي. کله چې هغه راغی مسجد نبوي ته راننوتو، نبی علیه صلات وسلام د اصحاب کرامو سره ناست و، نو اول چې راننوتو نو غږ یې وکړل چې ایکم ابن عبدالمطلب، په تاسې کې د عبدالمطلب زوی څوک دی؟ چونکې نبی علیه السلام د ټولو صحابو سره یو شان ناست و او یو شان لباس یې نو نه پیژندل کېده، دا د تواضع د عاجزۍ د وجې. نو یو چا ورته وویل چې ذاک الرجل الابیض المتکی، هغه سپین سړی چې ناست دی او تکیه یې لګولې ده دا نبی علیه الصلاة والسلام دی. نو هغه ورغی او د نبی علیه الصلاة والسلام سره بیا هغه خپلې خبرې وکړې، تپوسونه یې ترې وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ته یې دا خبره وکړه چې زه ستا نه څه تپوسونه کوم، فمغلظ علیک فلا تجد فی نفسک علی شیئا، زه ستا نه تپوسونه کومه خو زه به ستا سره په دې تپوسونو کې سختي کوم، نو چېرته په ما باندې غصه نه شي او نه مه باته قار شي. نبی علیه السلام ورته ویل چې بس ته وایه او زه یې اورم. هغه خبرې په ډېر ښه طریقې باندې واورېد. دغسې نبی علیه الصلاة والسلام عام چې یو زنانه به حتی ورته یو خبره شروع کړه، نو نبی علیه الصلاة والسلام به د هغې پورې هغې ته غوږ نیولی څو پورې چې به د هغې هغه خبره خلاصه شوله او هغه به خپله خبره پوره کړه. د خپلو بچو سره او د خپلو کورنۍ سره د نبی علیه الصلاة والسلام هغه د تواضع او د عاجزۍ زندگی د دې د ډېرو دلچسپو واقعاتو نه د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت ډک دی، چې په دې کې زموږ دپاره نبی علیه الصلاة والسلام عام خپل امت ته هم د تواضع د عاجزۍ سپارښتنه کړې وه. من تواضع لله رفعه الله، چا چې د الله دپاره تواضع او عاجزي وکړه الله به یې پورته کړي او قدر به د نور هم پورته شي. نبی علیه الصلاة والسلام سره د دې نه چې د لوی حیثیت خاوند و، خو د دې تواضع په وجه باندې نور هم د خپلو ملګرو په نظر کې د دغه حیثیت نور هم پسې پورته کېده او نور هم پسې اوچتېده، او دا ډېر یو غوره صفت و چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه موږ ته او دغسې مشرانو ته او کشرانو ټولو ته دا یو غوره صفت پاتې دی. او په دې کې اتباع کول دا د انسان د کمال یو نمونه ګرځي، د انسان د پوروالي د انسان د ښه والي دپاره یو سبب ګرځي. همدومره خبرې زما سره په دې باندې وې، چا سره څه اضافه وي؟ جزاکم الله خیر.
دې کې یو مهم خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو په افعالو کې په ناسته پاسته کې د تواضع اظهار کو لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، بل په اقوالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات رغبت ورکړی تواضع ته، او خپل په باره کې هم دا ویل چې زه یو متواضع انسان یم. لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما انا عبد، زه یو بنده یم، آکلو کما یاکل العبد، زه چې خوراک کوم داسې خوراک کوم لکه یو عام غلام چې کوي، بنده چې کوي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مجلس کې متربع چې په عربۍ کې وایي چې چارکونجه کښېني داسې به نه کښېنستی، داسې به کښېنستی لکه یو عام غلام، عام یو مریی چې کښېني. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت و. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ډېرې تواضع د وجې مسکینان ډېر خوښول، او دا دعا به یې کول لکه څنګه چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اللهم احیني مسکینا، یا الله ماته چې زندگی راکوې نو د مسکینانو زندگی راکوې، و امیتني مسکینا، او مرګ هم د مسکنت په حال کې را باندې راولې، او وحشرني فی زمرة المساکین، یا الله په ورځ د قیامت کې چې مې کله راپاڅې او هلته مې راولاړې نو حشر مې هم د مسکینانو په ټولۍ کې وکړه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت زیاته تواضع او عاجزي وه. هم د دې تواضع په بنا باندې به نبي علیه الصلاة وسلام د ډېرو یعنې داسې غیر معروفه خلکو تپوسونو له به ته د هغوی احوال به معلوموه، ځان ته بیمار پرسي به یې کوله، د عامو مسلمانانو ورتلل به په خوشحالیانو کې به د هغوی سره شرکت کاوه، په غمونو کې به د هغوی سره شرکت کاوه. دغسې دا د هغه د تواضع نمونې وې. په خپل کور کې به د خپلو اهل سره په کار کې برخه اخیستله، خپلې کپړې به په خپله اینځلې کله، حتی خپلې کپړې به ګنډلې په خپله کله کله، مطلب د پیزار به یې ګنډه. وخت اختصار د وجې څخه مولانا صاحب اختصار وکړي، کنې دا ټوله واقعات نبی علیه السلام د سیرت هغه ښایسته د تواضع واقعات ډېر ډېرې نمونې دي. نو خبره خو لږه اوږده شوې ده، اگر که مونږ خو څه نه دي ویل، موږ خو بس کړه په هغه ځای باندې. دی خو تدارک وکړه ځکه چې معمولي دغه لږ کم بیان شولو پکار ده، مختصر نمونې بیان شوی ښه به وي. خو بهرحال نمبر یې بله ورکړو، اته نمبر یې صحیح دی، اته نمبر یې ورکړو، زه ته چې تا ورکړه دوه موږ ورکړو، نه ښه کېږي نه نمبر یې ورکړو، مثالونه تفصیلي لږ بیان شوی ورسره شیخ صاحب ورزیاته دوه موږ ورکړه، نو نه هغه شو یولس شوي. دا خو بیا د خپل ادم واوښتېدل، دا یوه د امتیاز شوه. دا خو قاري صاحب یا مولوي صاحب خو داسې دی لکه شیخ علمین شنقیطي په باره کې راځي چې هغه به کله چې به طالبانو امتحان و نو چې په امتحان کې به چا سوال وکړو نو هغه به جواب ورکو، نو نقل به ورکړم، او بیا به چا کم شیخ ابن باز غالبا تپوس یې کړی چې ته ولې داسې کار کوې، هغه دا خو امتحان دی، هغه ویل ول زه هېڅکله علم نه پټوم. نو مولوي صاحب هم ډېره زیاته سخا وکړي، د لسو په ځای باندې یولس تاسو ته درکړي. بس جزاه الله خیر. هغه به نه پوهېده په دې باندې چې په دې کې نبي علیه الصلاة وسلام کوم یو دی، په دې وجه نه به اکثر هغوی دا تپوس کوو چې ایکم محمد. صحابو ته یې فرمایل ویل چې ما بعث الله نبیه، الله تعالی یو پیغمبر نه دی لېږلی الا وراغ الغنمه، مګر پیغمبر ګړي په دې ساتلی دي. په مجوسیت کې چې کوم دی چونکې دا د اور بندګي کوونکي دي، مجوسیان د اور بندګي کوي چې کله دا اور بل شي بیا هغې ته عبادت کوي. په کم سفر کې د کافرو د مقابلې دپاره چې کم سفر شوی او په هغه کې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی، دا خو حالاتو ته کتل پکاري او دغه حالاتو سره د مشر دپاره فیصله کول پکاري چې د ده دا اقدام د مسلمانانو په ګټه تمامیږي که په تاوان تمامیږي. دا د هر حالت سره جدا جدا دغه فیصله شي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه، د تېرېدنې د انصاف او عدالت لاسونه، راشئ چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه، د تېرېدنې د انصاف او عدالت لاسونه، على المحبة التقينا بيالله هيا ابتدينا، د اوختون او د
سمون او د بدلون په لوري د هدایت او دین دوستۍ او د یوون په لوري نور د همت او